د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ننګرهار کې دولتي ادارو کارمندانو ته د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل شو. دغه پروګرام پرانیستي ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین مولوي محمد زاهد احمدزی هم راغلی وو. د یاد وزارت د انسټیټیوټ رئیس شریف الله شرافت وایي دغه پروګرام چې د ننګرهار ټولو دولتي ادارو سربیره په ټول هیواد کې مخ ته وړل کیږي موخه اداري کارونو منظموالی او د کارمندانو ظرفیت لوړول دي. د منګه دغه برنامه چې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې پیل شوه دا درې ورځنۍ برنامه ده چې د کارمندانو د ظرفیتونو لوړولو په خاطر دلته منګه پیل کړه او دغه چې ده د دفتري چارو او اداري مراسلاتو برنامه ده چې انشاءالله په 3 ورځو کې به د کارمندانو ترمنځ دفتري چارې د کارمندانو ترمنځ اړیکې په مکتوب لیکنه گزارش لیکنه پیشنهاد لیکنه او داسې نور هغه چارې چې مثلا په دفتردارۍ پورې اړه لري هغه چارې چې په مراسلاتو پورې اړه لري هغه په مسلکي او علمي شکل دوی ته ورزده کړل شي. شرافت وایي ولایت مقام سره په هماهنګۍ به د ولایت مقام او نورو ادارو ته دغه پروګرام غځوي ترڅو مامورین په اداري کارونو لا ښه پوه شي. دغه برنامه موږ نن دلته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې لرو. سبا موږ یو بله برنامه چې ده هغه د کارمندانو کاري تنظیم ده هغه د ولایت په سطح موږ لرو چې د ننګرهار د ملکي اداراتو د کارمندانو لپاره دایریږي او همدغه برنامه به انشاءالله په کونړ ولایت کې هم په همدې اونۍ کې موږ پیل کړو. د موږ خو انشاءالله د کار او ټولنیزو چارو وزارت انسټیټیوټ چې ده هغه د ټولو امارتي او غیر امارتي اداراتو د کارمندانو لپاره په ټول افغانستان کې برنامې لري. موږ په ډیرو ځونو کې دا برنامې هلته خلاصې کړي دي هلته هغه کارمندان ارتقا ظرفیت شوي دي او اوس دغه د موږ په د مشرقي زون کې دغه برنامې د پیل کېدو شاهدان. د یادونې ده چې اسلامي امارت هڅه کوي وخت پر وخت مامورینو ته ظرفیت لوړونې برنامې پلي کړي ترڅو اداري کارونه پر وخت او په ښه شکل ترسره شي.